د علق مبارکه سوره چې د قران عظیم شان شپږ سوره ده په مکه معظمه کې را نازله شوې ده 19 مبارک آیاتونه لري پښتو ترجمه یې لومړی آیت څخه اوري د الله په نوم چې ډیر زیات مهربان پورا رحم لرونکی دی ولولا ای پیغمبره د خپل پروردگار په نوم چې هغه ټول مخلوق پیدا کړ د کلکی شوی وینې لوي ټوټي څخه انسان هست کړ ولولا ستا پروردگار ډیر کریم دی چې هغه د قلم په مرسته انسان ته علم وښود انسان ته هغه علم ورکړ چې هغه پرې نه پوهید هیڅ کله داسې نه ده انسان سرکشي کوي په دې اساس چې هغه خپل ځان بې نیازه ویني داسې حال کې چې ورګرځېدل ارومرو همدا ستا د پروردګار په لوري دي ته ګورې هغه څوک چې یو بنده یعنی محمد منع کوي کله چې هغه لمونځ کوي ستا څه ګمان دی که هغه بنده په سمه لاره وي یا د پرهیزګارۍ ښودنه کوي ستا څه ګمان دی که دا منع کوونکی شخص حق دروغ ګڼي او مخ واړوي آیا هغه نه پوهیږي چې د ده کړه الله ګوري هیڅ کله داسې نه ده چې ګمان کوي که هغه له دغو کړو څخه لاس وانخلي نو موږ به یې د وچولي ویښته څڼې ونیسو را به یې کاږو د هغه وچولي چې دروغجن او ډیر زیات خطاکار دی پرېږده هغه د خپلې ملاتړ کوونکې ډلې ته بلنه ورکړي موږ به هم د عذاب پرښتې راوغواړو هیڅ کله داسې نه ده چې دی وایي د هغه خبره مه منه او سجده وکړه او د خپل پروردګار نږدېوالی وګټه الله ستر رښتیا ویونکی دی